زه له تا څخه پوښتنه کوم، ته د پاکستان د پوځ برید په افغانستان باندې غندې او که د تا وس ورسېږي ځواب ورته وایې همده صاحب؟ زه مطمئن یم دا خبر ته نشې کولی ځکه تا پوسټ پاسپورټ د پاکستان ده او بیرته به ځواب ورکوې، خو تا د موږ آصف غلط کړی. مهرباني زه درته وایم مهرباني په پکتیکا باندې چې د پاکستان فوج کم برید کړی دی یوازې غندم نه، غندن خو ډېر غندن ستاسو کار دی، غندن د طالبانو کار دی. په خوله باندې بس وغنده قصه ختمه شوه. زه غندم نه، زه د دین لاره جدا کوم. صحیح ده؟ لاره ته داسې جدا کوم. پاکستانی وې په دې برید نه مخکې زما خبره جانان پوره شي. برمل صاحب دا غندنې مندنې کول چې دی دا د اوسني ستا د افغانستان د نظام کار دی چې ولس ته په ټویټر باندې غندنې وکړي، خو بیا همغه پاکستان سره راشي په سټیجونو ودرېږي چې دا ډېر ښه ریاست دی او دې سره زموږ رښتې دي، دې موږ سره ډېر ښه کړي دي، موږ د دې ښه نه هېروو. دا هم ستا مشرانو دا خبرې کړي. ما پرون هم ویلي دي چې زما ځمکه چې ده کوزه پښتونخوا دا زما نه قبضه ده، زه د دې مشري نه لرم، زه د دې چارواکي نه لرم. صحیح ده؟ دا چې څنګه ستا ځمکه ستا خو نه د دې نورو ملګرو سره شمول ستا، څنګه چې ستا ځمکه باندې ستا اختیار نشته دغسې زما ځمکه باندې زما اختیار نشته. د پکتیکا باندې چې د پاکستان برید وشو ښه په سختو الفاظو باندې څنګه چې ته غندې دغسې زه ترې مکمل لاره جدا کومه. دا د انسانیت، دا د افغانیت، دا د اسلام د هر یو شي خلاف ورزي پاکستان کړې ده. صحیح ده؟ خو دا پاکستان دپاره نوې خبره نه ده، دا د پاکستان فطرت دی، دا د پنجابیانو فطرت دی چې داسې دی. خو چونکې زمانه زورور دي اوسه، چونکې فوج د هغې په لاس کې دی، چونکې اردو د هغې په لاس کې ده، هر څه د هغې په لاس کې دي، زه څه کولی نه شم. اولنۍ